السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، په دې ویډیو کې موږ څو ذهني او اسلامي سوالونه کوو. نو هیله مو ده چې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم دوستان چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. یو جهان مننه. سوال نمبر 1. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې هغه کوم خوش نصیبه انسان دی چې تر ټولو لمخه به جنت ته داخليږي؟ دوستانو، د هر سوال نه وروسته 10 ثانیې وخت لرئ. کوم په 10 ثانیو کې سوال حل کړو، لاندې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. سوال نمبر 2. هغه کوم صحابي دی چې تر ټولو صحابه کرامو څخه وروسته به جنت ته داخليږي؟ جواب: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ. سوال نمبر 3. ایا تاسو ته معلومه ده چې د جنتیانو قد به څومره وي په جنت کې؟ دوستانو، کوم زموږ ویډیو خوښه شوه، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. جواب: 80 گزه قد به وي. سوال نمبر 4. هغه کوم دوا عبادت دي چې هغه په جنت کې هم جنتیان کوي؟ هغه کوم دوا عبادت دي چې هغه په جنت کې هم جنتیان کوي؟ جواب: 1 ایمان، 2 نکاح. سوال نمبر 5. ایا تاسو ته معلوم ټولو جنتیانو سره کم جنتی به څو ښځې وي په جنت کې؟ یعنی څو حورې به ورته ملاویږي کم جنتی ته؟ جواب: 2 ښځې به ورته ملاویږي تر ټولو کم جنتی ته. سوال نمبر 6. په جنت کې به تر ټولو کم جنتی ته څو خادمان ولاړ وي د خدمت لپاره؟ دوستانو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. جواب: په جنت کې به تر ټولو کم جنتی ته 80,000 خادمان ولاړ وي. سوال نمبر 1. ایا تاسو ته معلومه ده چې مغرور انسان به د دوزخ په کومه قیدخانه کې وي؟ جواب: کم خلک چې تکبر کوي د هغو لپاره په دوزخ کې ځان ته جلخانه ده چې نوم یې بولس دی. سوال نمبر 8. قارون ته په دې دنیا کې څو خزانې ورکړل شوې وې د الله له طرف نه؟ قارون ته په دې دنیا کې څو خزانې ورکړل شوې وې؟ جواب: د قارون سره دومره خزانې وې چې د خزانو چابیانې به یې په 80 خچرانو راوړل کېدې. سوال نمبر 9. تاسو ته معلومه ده چې هغه کومه ورځ ده چې د اسمان څخه اول ځلې په ځمکه باران وشو؟ یعنی اول وار په کومه ورځ باران وشو په ځمکه باندې؟ جواب: د محرم د میاشتې په 10مه ورځ. سوال نمبر 10 اخیری سوال دی.
کوم وخت چې قابیل خپل ورور حابیل قتل کړ حضرت آدم علیه السلام چیرې وو؟ جواب: هغه وخت حضرت آدم علیه السلام د حج لپاره مکې مکرمې ته تللی و. مننه دوستانو، کوم زموږ ویډیو خوښه سوله ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه.